دا قرآن حکیم دا اقد چې په نبی علیہ السلام نازل دی او کدی کې رد بدل شوی دی. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن حکیم من نازل کرے دی وانا له لحافظون، دی حفاظت بمن کو. دی آیت کے نشکو یقیناً دا قرآن حکیم خدا حفاظت کرے دے کہ نہ دے کر وی دا شک میں وی شک دی وقت وی آو وی پسوت وی جد خوشنوی سے خشت خط رازی مزیدار کاتب کل خط رازی وی جد استان لارو وی ما خپل کتاب تورات لکا دیر مزیدار میں لکا 10 روز روبہ میں والا ورکلے گلکاری میں پہ اکلا دیر مزیدار و خشتا خدا دانا میں پکی زیادے کا میرا وسط سمخکی والے سلوستوالے ستے وباسا سپکی وردن نکوا او بیا لرم د یهودیانو چې کوم لوی عبادت خانه او لوی مدرسه واغې لمه یو لوی د یهودیانو هغه امام ناس تو هغه مورکه چې سیب د تورات مې لیکل دي دا خرصوب کسو کې اخلي وی هغه چې واغ شوي کته چې دا خو ډېر خشتلی کله شوی دی باندې وسترو زرو نقشو نگارم شوی پسو خرڅه مې چې په دومره پیسو خرڅوم وی چې ما څه پیسې غوښته غیب راکړي او کتاب را نه واغشت یو د لاس ناخلو بل د لاس ناخلو ار یوی صفت کئی وی شیخ ما غلط نہیں کرے زیادتی کمی میں کرے وی چروتن میں چیر زمون د یهودیت د مذہب نه بیکار مذہب بل نشتا دام د جهان خراو قمقل خلق تے دوی سره معلومی گی دا چې اصلی تورات نشتا کا اصلی تورات و سروی دا ما چې کم غلط نکلے وغیر سره بے اس کتلے اگر سره بازار کرائی ٹوکلات لی دا نمونی سره گوری نو کرن کے یا بناوٹ کے لگم فرقی نو خلق نالی نو کو دی سر اصلی تورات وی اس بے سر زما دا غلط تورات کتلو معلومات بے کړو معلومی گدا چې دی سر اصلی تورات چې کم په موسی علیہ السلام نازل دی غو سره نشته وی ویل انجیل میولیک امم ډیر مزیدار او شاندار ولیک د سوز او دمه ولا ورک ډیر اعلی او مزیدار هغه کې من دغه زیاتې کمی وکړ سمخ کېواله اصول استوال وی یو او د عیسایانو مدرسه کې چې کم لوی پادری وغه ته ورمخ کې کو چې دا انجیل مې لیکل دي دا خرصوم کسو کې اخلي وی هغه پادری وی تراکو چې ورمه کو الکه دا خو ډېر مزیدار لیکل دي ډېر خشتره سرود او نقشونګار دم کړی دي پسو خرڅه جی په دومره پیسو خرصوم بل کس دی واغش بل واغش ټولې صفاتو کو یو دا یو نه اخلي بل د بلنا مو مانګي قیمت چې ما څه وختل پاره را نه واغش ته رخصت شو ایمه چیرې معلومیږي دا چې دا اصلي کتاب دوی سره نشته دان د جهان قمقل او خرب د کماول کتاب کې مخکوالی استوالی کو تغییر او تبدیل تحریف نه کو او دوی ته د پتاو نه لګیدا معلومیږي دا چې دې سره مصدق کتاب نشته دا روح حقیقت دی. انجیل نن انګریزان د لندن او د امریکای خلک څومره به باندې دول د مسلمان مقابله ته اعلان ته وتی دي لیکن دی تک یو لفظ اوه چې ما ته هغه انجیل اوخه چې کوم په عیسی علیه السلام نازل دي ته نشي کوله سلور انجیل سلور کتاب قرآن یو کې دوی کدری دي یو قرآن دی ری سلور انجیل دی یو مضمون د بل نه جدا او د بل نه جدا نو په عیسی علیه السلام خو یو نازل سلور د کمراله یو زمانه کې انجیلونه ډیر زیات شو د سلو 200 نم تعداد زیات شو د عیسی علیه السلام هر شاګرد به دا زماده رښتونه دي دا نه به لیکل کول چا به خوب کې عیسی علیه السلام ولې املا راتاو چا به په وی خنولې چا به اثر باندې حاضر شو څومره دنیا انجیلونو لیکل شو اخر کې بیا چې کم دوی پادریان ټول لاغون شوی چې دا خو بلا انجیلونه شو موږ به خلکو ته سوال سو کړه باندې اعتراض نه کی کوم یو زمونږ اصلي کتاب دی کوم په عیسی علیه السلام نازل دی موږ ته خدا اصلي پته پکې نه لګي په دې سره بس کو میټینګونه کېدل روم کې دا فیصله وکړه چې دې کې به داسې وکړو چې یو لوی حال به جوړ کړو هغه کې به یو لوی میز کېدو او دا ټول انجیلونه په پاسه کېدو او هغه میز بلاقو نو چې تو کم ته پریوتل اب دروغي او چې کم په پاسه پاتې جو هغه برښتونی انجیل چې په قران دازه د کم کتاب فیصله کیږي هغه بساس دی کتاب قران دازي پکې کوي خاصانه په وباسي ټول انجیلونه راوستل اپسونو په هغه میز کې خودل او چې څومره عیسایانو پادرانو ګیر ته پیرته کې ناستل او دا خدای نه سوالو کې خدای چې دې کې کم رښتونی انجیل دې مونږ ته پکې پته نه لګي نو مونږ به میز لقو هغه په پرېد او باقي ټولو ورځيږي
نو میز علاقو لکه دا په بازار کې خلک د ملیک قلپی دا چاټولې نه لقی دغسې میز علاقو شروع کړو چې یو خپه نیولې او چې بل خپه نیولې میز علاقو یو به ته پرېوشي چې لقی خامخا ته شي پروت میز علاقو پرېوتل څلور پې پاتې شو څلور یو ګوټ للا بلبل ګوټ للا بلبل للا او بلبل للا شي چې لقی خامخا میز لقی شي ته غوېږي مشر پادری لکه مړه کړه بس ودرله ګورې په قلا انور وته صاحب لا قول پکار نه کوي چې دا څلور دي کتاب خو یو دی موږ سره پیسې له تام خو یو نازل دی دا بلقو چې درې ته پریوزه یو په پاتې شي ایو باستی خدای به خو واسه اړیو په ګوت پروت ته کښلا کومه ټول غورځيږي دې کتاب به پاتې شو ټول وخت ته غورځيږي پاک فیصله کو اوسم څلور اناجیل دي وسره متی یوحنا لوقس او مرقس څلور اناجیل کتاب مقدس بایبل لن تپوس د کلنټن نوکا د بوش نوکا دا چې کوم د قران مقابله ته په چغو لګیا دي په تاسو نه تپوس کوم چې په عیسی علی السلام کوم انجیل نازل دی هغه توخه کوم یو به څلورو کې دا یو مضمون د بل نه جدا نشي خولي درته ما نه تپوس چې ما نه مکوا دی جمعات کې یو رکوټي حافظ د تپوس وکا هغه قران لا توخه چې کوم په نبی علیہ السلام نازل دی د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې د هر یو مسلمان خود دي شي مکه مکرمه کې کوم قران پروت ته ستا په الماره کې پروت یو ګل دواړي وشي رسم الخط کې به فرق دی بازي قران به یوي لندن کې چې کوم پروت ته دلته چې کوم پروت ته قران به یوي دا قران حکیم اجازه دی ټول وای الحمدلله زمون دل شکر دې محفوظ دی عقیده محفوظ ده زمون کتاب قرآن محفوظ زمون پیغمبر خبر محفوظ دی یو عیسائی با داو نخی در تا چی دا عیسیٰ علیہ السلام یو جملم نتا نشی خول یو عیسائی با در تا داو نخی چی انجیل پا کم جبت نازل دی عبرانیون پا مقدس مکا آغا جبا نشتا آغا جبنن پا مقدس مکا نشتا مانا که تپوسو که قرآن پا کم جبا نازل دی آغا عربیشتا کا نشتا نو په دنیا کې خو سکه چې د اقوام متحده ته کومې جبې دي انټرنیشنل جبه چې ورته وایي په هغې کې یوه جبه عربي ده دا خدای پاک د هغه جبې هم حفاظت کړی دی چې کومه جبه کې قرآن حکیم نازل دی څومره لوی ګرامر د عربي وګوره په کتابونو صرف او نحو او بلاغت او معانی او بیان او بدیع او انشاء د دنیا جبه د دنیا کتابونه صرف د عربی د حفاظت لپاره او د خدمت لپاره مدرسو کې ویل کېږي ټول وایي الحمدلله دا د قران حکیم اعجاز دی زموږ لپاره فخر او خوشحالي ده وایي پوه شوم چې دې سره ماستی انجیل نشته ویل هم قران حکیم نو لیک هغه کې مې تحریف وکړ څه مخکېواله او څه وروستواله چې ځان دننه کو څه پکې وباسه خشته مې ولیکه هغې معلومات هم کوم او ډېر د څو زرو نقشنګار مې پې وکړ یو مې د مسلمانانو عالم له مدرسې ته مې یوړ صاحب دا قرآن حکیم مې لیکلی ستاسو کتاب او خرڅوونکو څوک یې اخلي چې بل حافظ یې ورکړي چې یا خدای دې تباه کړي کې خو دې کوم صورت پرېښې دی بل ځای کې د خو ځانه پکې زیاتې کمې کړې بل حافظ یې لکه ته ماته وښایه چې هغه وکړه یا ظالمه دا خو دې پکې د ځان آیاتونه وردننه کړي دي ودرېږه خلاصېږي بس څنګه خدای طالبانو ته مور مخکې کوه چې طالب لږه خدای په ګوتو ورولي موږ د کرنټن خلاف جلسې کولې مې دا کرنټن د طالبانو په ګوتو ورکې نو د قبر د نکیر منکر والو ته بیا جت نشته قرآن حکیم کې د مسلمان صفت او د صحابه صفت هم دا دی رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم خپل میانس کې سره په یو بل برحم کوي او د کافر په مقابله کې به سنگین سندان دی مضبوط په کافر به رحم ناراضي په مسلمان به رحم راضي